یعنی که الله نه خو بیا بم نکیږي خدا بخپل ذمہ داری پوره کړی دا بخپل خدا ډېر اهم آیت محکم تیر شوی دی دلته هم د چا پاسره باندې دلته خو یو مراد ته خاص کر د دې مشرکین مبارک دا کنه توحید دلیل د پر الله تعالی بیان کړي چې کله د چا په اسره باندې کینی چې دغه به ما ترا کوي د شرک په بنیاد باندې چې زه عمل نکوم او دا سړی او دا بابا صاحب او دا پیر او فقیر منی ولده دیو ما ته بیا په قیامت کې د شفاعت ذریعہ وګرځيږي نه لا وای داسې نکي داسې باندې د لپاره به خپل کار کوي د لپاره به خپل کار کوي او دا بیان مخکې په سورته بقره کې هم تیر شوی دی چې تیر شو دا وډله وا هغه د لپاره د هغه عمل له تاسو لپاره بس تاسو عمل امدارنګ الله فرمایي ولا تزروا وازره وزر اخرى او هیڅوک به یو چا پیټه نه چتي پیټي د بل څوک بنشي کولای دا چې د بل چا بوج چت کی واذا او هر کله اراد چې اراده وکي الله ولا تعالی بقوم فيقوم باندې سوءا د بدر سوالو د عذاب ور کولو سزا ور کولو فلا مرد له بسيط څوک نشتا واپس کون کې هغه د پاره الله چې فیصله وکي به څوک واپس کول نشي وما لهم او نشتا د پاره من دونه سوا د الله تعالی نه من وال څوک ولی دوست مددگار کارساز هو الذي الله غزات يريكم چغه خيدا ستا البرق د پړکا خوفا د پاره د یری وطمعا او د پاره د تمه د امید وينشئ او اغا چلی رواني یوچتي الصحابه وريزي الثقال درني کله چې باران رضی اغه نمخ کی اسمان ورت شي او به ورځ نو ورسته کی چمک څنګه چې پړکیږي د اسمان نو یره پیدا وشي چې یره باران ډیر ونشي طوفان ونشي غلې ونشي فصل تباه نشي وغیرہ وغیرہ موږ د بارا د باران د کورونو د غرزیدلو ذریعہ ونه ګرځيږي او د سره سره تمهم پیدا وشي ګرمي وکم شي فصل بزیات شي نور خلق د ابو ضرورتونه به پوره شي نو دواړو په کې د الصحاب لفظي معنی د درون بار اوچتون کې یا خو هواګانو ته اشاره ده چې دا الله تعالی بوزي په ډیر لوی درانه یا هغه ابو چې دینه راوزي او د دې یو باغنران کې زما درس ته غوډه پر عزت تیارې کوم څه شیونه ما جمع کړی دي او یو هغه مدلتم تاسو لپاره لیکل دي چې کچيري 15 سنتي میټر باران وشي 15 سنتي میټر او د دې علاقہ 25 مربع کیلومتر کې دا وشي 25 مربع کیلومتر ما خیال کې په خبر به 25 مربع کیلومتر بنه راځي بلکې کم وي د دینه او 15 سنتي میټر باران وشي ډېر لږ دی 15 سنتي میټر ادو باران وشي نو د دې وزن بلین ټن وبدي دا یو بلین یعنی لک ته کروڑ دی میلیون دی بلین دی یو بلین ټن وبدي مطلب دا چې دا ترا ورځي دي دومره درانه وب په دې ځای کې الله ورزولي دا چاو چې تکړی وي دا پس کې اوچتي شي وي دا چا دل تر اوراسه ولې دا دومره درانه ورته او دومره اسانه سره لاړې او چار اور ولې دا او بیا په دې کې الله تعالی څومره خې طریقې سره تقسیم کړی او دا تقسیم د الله تعالی دا سینه ده چې کني اجازه ضرورت نشته وخت اور کی خامخا او چرته ضرورت ست دی ول تعالی تعالی نه ورکی نه دا ټول دنیا باندې الله تعالی د اغي ضرورت مطابق هغه تقسیمای ويسبح او باقی بیانوي الرعد یو معنا په سوره بقره کې تیر شویم دا یا خو هغه فرشتہ مراد دی چې کومه فرشتہ دا په ورځو په اړولو راړولو الله طرف نه مقرره کړی شوی دا او د تعالی تعالی یو ډنډا یا چوکا ور کړی دا هغه سره د ورځې د اړي یا خو هغه اراده او یا باقاعده د کم आवाज چې کیږي په دې کې د ته اشاره ده او عموما مفسرین معنا د امدې کړی دا چې باقاعده دا هم بتسکی تسبیح بیانوي سبحان الله وای د الله یاد کوي بحمده د هغه صفات سره د هغه ثنا سره والملائکه او فرشتي هم من خيفته د هغه د يرنا ويرسل او هغه راستي الصواعق تندرنا صاعقات چغه hebat आवाज تندر فيصيب بیا هغه رسي بها هغه ذریعہ سره ان را غرزي هغه تندر من په هغه چا يشاء او چغه غوړي وهم او دوی یجادلون جګړه کوي فی الله د الله مبارکي وهو او اغا شدید المحال شدید او ډیر سخت المحال تدبیر کون کړي او یا بهترین تدبیر سره نیون کړي
کله په دشمن نیسه خو خدای نیولې نه خلاص شي دنه یعنی ولو چل نه درځي او د دې مثال په سورۃ رانه شو ان بطش ربک لشدید د الله نیول ډیر سخت شدید دي او هغه نه خلاص دلې هم نشي جی سورہ بروج کې ده بالکل له اغد پارا دعوت الحق اغد پارا بلنه دا رښتینی هغه هی په حق سره اره بلل شي او هغه حق ما دا کوي د بلنه او پکار هم دي چې هغه نه بلنه وشي دعا وشي ځکه چې الله تعالی په سورہ نمل کې آیت نمبر 2 پتم کې الله فرمایي سورہ نمل 2 پتم نمبر کې اما یجیب المضطر اذا دعاه سوکته چې هغه ته دعا وکي هغه چې استقرار غستوي ويكشف السوء او لري غنا تکلیف الہ مع الله آیا الله سره بل الہ مشته چې تاسو کوی داسې یقیږي سوکته نه والذین او هغه کسان يدعون چې دی رابلی من دونه سوا د الله تعالی لا يستجيبون اغوی جواب نه ورکوي دوی ته لهم دوی ته بشیء دهیت شي د دې مثال وسلا بیانای مثال څنګه ده الا مگر کباستی پشاند لکه یو سړی خور کی باسط خورول ته ویل کی د الله تعالی د نومونو نه یو نوم دی د الله تعالی صفاتونو نه یو صفت ته چې خور کړی وی کفه لا سن خپل از لفظي معنی دي ته ویل کی لا سن خپل او چت کړی وی ال الماء او بو طرف ته ليبلغ د دې لپاره چې هغه را ورسیږي فاهو د دخلیتا وما هو او ندی او ببالغه رسیدون کی د دخلیتا لاسونه وجود کړی چې راځه او راځه 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 نو کال خو دې تیر کی او به نه راځي تر څو پورې چې خپل هغه ته او ورغلې نه یو به راغست دي کوم صلاحیتونه چې الله ورکړي دا استعمال کړی نه دا آیات تاسو مخکینی آیات سره تړئ چې کوم الله تعالی ان الله لا یغیر ما بقوم نو تاسو بیا پوهیږئ دې معنی باندې وما دعاء الكافرين او ندا بلنه د کافرانو الا مگر فی ضلال په گمراهی کې دا مراد نه څه مراد نه د دې مشرکانو د الله په مقابله کې د بلچا نه وخت کول دا سده لکه ته ابو ته ولاړی او ابو ته وای چې مخله تر ورسیږي مخله تر ورسیږي دا څه باندې کی نو دا دغه مړو نه دعاګانې یا نور بوتانو نه دعاګانې یا پیرانو نه دعاګانې دا سیدی هم دغه مثال لري ولله ولا تعالی د پاره دی یسجدو تسجده کوي من اغسو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي طوعا په خوشالۍ سره په مینا سره وکرهن او بدا یا په کراهت سره ان نه خوخی سره خوخه دا کنه د خوخه الله تابعداري کوي والله تسجده کوي د الله تابعداري وزلالهم او سوری د دوی بالغدو سحر وخت کې والآصال او د مقام په وخت کې سجده بیا وکړي سحر او مقام سور دې طرف ناراضي دې طرف ته بیا مقام ګوري دې طرف نه دې طرف ته هغه وګديږي او دا ټول الله ته سجده کوي دا دلیل دې خبرې چې دا شی دا کم چې سور لري دا باقاعده جسم لري او جسم چې کوم د مادي قوت لري یعنی مادي جسم لري لکه غر دی ونه دا سړی دا بوټي هر شی چې تراوالي او الله داسې ذات ته چې هغه مادي جسم نه لري ا مادي جسم نه پاک ته موږ هغه لپاره تصور هم نشو کولای او دا سوري د ګرځیدل را ګرځیدل دم الله تعالی ته سجده کوي دا الله تعالی تابعداري کوي قل ورته وایا مر رب السماوات څوک دی بادشاہ یا حاکم مالک اگر معنا هر وخت یاد ساتي السماوات د اسمانونو والارض او د زمکي یاد ځکه ساتي چې لکه څنګه چې الله په اسمانونو کې حاکم دی عمدہ کرنګي حاکمیت دا پسمکي کوم الله ته حاصل ده اسمانونو کې فرشتي دي لوی لوی قوتونه دي ورسره همدارنګ نور مخلوق دي چې موږ نه یو خبره غینا هغه خو چېرې د الله په حاکمیت کې چې خپل حاکمیت یا خپل عقل نه کار نه غسته او نه هغه نه انکار کړی دی نو تاسو بیا پسمکه کې د الله تعالی د حاکمیت نور خلق ته ول اسپاري یا د الله د حاکمیت لپاره ول کار نه کوي قل ورته وایا الله چې الله تعالی دې ان پختنه وکا چې څوک دی نو بیا ته ورته وایي چې الله دې دا ته ورته ځکه وایا چې کله دا پختنه وکي نو دی جواب نشي درکولای نشي درکولای نو خاموش بشي نو چې خاموش نو تی جواب ورکړي چې الله دې قل ورته وایا افتخستم آیاتاسو نیولی دی جوړ کړی مدي من دونه سوا د الله تعالی نه اولیاء نور دوستان لا یملکون اغي اختیار لري لانفسهم د خپل ځان د پاره نفعا فائدې ورکول ولا ضر او نه نقصان ورکول خپل ځان ته فائدہ نقصان نشي رسولای او تاسو ته فائدہ نقصان ورسي قل ورته وایا هل آیا